निचोड़ है बेसिकली। गाइडलाइंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं ये तमाम इंटरनेशनल 28 जुलाई हर کال د زیړی یا هیپاټایټس نړیواله ورځ نمانځل کیږي او هم د لړ کې د کراچۍ په اغا خان پوهنتون هسپتال کې یو دستور وشو چې پکې د ډاکټرانو ترڅنګ د ډیرنز مریضانو او د کوونکو ګډون وکړو. پر دې موقع ډاکټرانو د خپل سیړنو په بنیاد ویل چې په پاکستان کې دا وخت لک تر لګا اتیا لک خلک د تور زیړی ښکار دي چې پکې زیات په پنجاب او سند ایالتونو کې میشت دي. د دوی په وینا چې دا وخت په پنجاب کې آتش په لکه، سند کې 21 لک او په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 60 لک خلک د تور زیړی د رنځ ښکار دي. د کال 2014 د یوې سروې تر مخه پاکستان د چین وروسته په دویم نمبر هغه هیواد دی چې پکې دا رنځ په لویه شمیره کې موجود دی. خو ډاکټران وایي چې اوس د دې علاج اسان او ممکن دی. د اغا خان پوهنتون ډاکټر رستم خان وایي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کومه سروې نه ده شوې چې حتمي شمیره ترې روزي، ولې بیا هم په لویو ښارونو کې دا مرض موجود دی. कि बहुत हद तक वहाँ पे स्टडीज़ या ऐसी फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में बनू है पेशावर دی وایي تر ډېره حده موږ سره دغه ځایونو کومه څېړنه یا شمیره نشته. کوم چې لوی ښارونه دي لکه بنو، پېښور، مردان، ایبټ آباد، نو د هغه ځایه موږ سره داسې شمیرې شته چې هلته د هیپاټایټس بی یا زیړ زیړي ای او تور زیړي مریضان په ګڼ شمیر کې موجود دي और हेपेटाइटिस सी के अच्छे खासे मरीज वहाँ मौजूद है. د دې رنځ د بچ کېدو لپاره ډاکټر رستم خان وایي چې کلک ډېر څوک د ځان خیال وساتي نو د دې نه بچ کېدل ګران نه دي. एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन एक कुछ चीज़ें होती हैं कि चीज़ें शेयर करने से دی وایي څه احتیاطي تدابیر نړیوال دي لکه څیزونه ګډ استعمالولو نه دا رنځ خورېدی شي. ستنې، بلیډونه او نوک کټ کوونکي استعمالول دې محدوده کړی شي. د خوراک د ګډ خوړلو نه بي او سی رنځ نه خورېږي. دا هسې خبرې دي، خو هیپاټایټس اے او ای کې بیا په خوراکي شیانو کې هم احتیاط کول پکار دي. बात करेंगे तो उसमें खाना और हाइजीन और वाटर सीवेज और ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस उसमें आती है. ډاکټران وایي چې په تور زیړي کې د خوراکي شیانو هیڅ بندیز نه دی کول پکار او دا رنځ کله کله د میندو نه ماشومانو ته هم لګي. نو ځکه که مور ته دا رنځ وي او نوي ماشوم پیدا شي باید هغه ته ټیکې یا څاڅکي ورکړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.